سلامونه. پارکو ته تګ. پارکونه چې دي هر پارک د ځانه قوانین لري. چې کله هم تاسو یو پارک ته ځئ د پارک په دروازه کې یا د پارک په یو برخه کې د هغه پارک ټوله قوانین نوشته دي. چې په دغه پارک کې تاسو د کوم کارو اجازه لرئ او د کوم کارو اجازه نه لرئ. د مثال په ډول باندې په بعضې پارکو کې چې کله محفلونه کېږي په هغه محفلو کې د شراب څښلو دا نشهیي او نشه کول دا جرم نه دی ځکه چې هغه پارک کې قوانین دا اجازت ورکړی دی. په بعضې پارکو کې بیا دغه شراب څښل او یا کومه بله نشه کول دا جرم ګڼل کېږي او په صورت کل په ټولو پارکو کې سیګرټ څکول منع دی. تاسو نسئ کولی چې سیګرټ وڅکوئ. چې کله هم سیګرټ څکوئ د پارک په یو معینه ځای کې د سیګرټو دپاره ځای مشخصه دی. تاسو په هماغه ځای کې سیګرټ څکولی سئ. داسې نه دی چې په هر کونج کې ناست یاست سیګرټ وڅکوئ او خپل مزې وکئ. که دغسې یو حالت کې تاسو هر ځای کې چې ناست یاست سیګرټ څکوئ، کوم بل کس تاسو ویډیو یې وکړه او ستاسې عکس یې واخیست پولیس ته یې ولېږلو، پولیس راځي او تاسو نیسي، نو تاسو بیا په هغسې حالت کې یو مجرم ګڼل کېږئ. نو په ټولیز ډول باندې تاسو ته وایمه چې کله هم یو ځای ځئ په هغه پارکونو ته هغه پارکو ته ولاړ شئ او قوانین یې ولولئ. د قوانینو سره برابر هغه خپل کار مخته یوسئ. داسې مه کوئ چې هلته قانون شکني وکئ او خلک تاسو څخه په عذاب شي. مننه.